ولسمشرغنی نن چیرته تللی و هوایی ځواکونو قومنداني څخه یې څنګه لیدنه وکړله، تازه یې څه وویلې او له هوایی ځواک سره یې تازه څه ژمني وکړي، جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د هوایی ځواک عمومي قومندانۍ له بېلابېلو برخو د طیارو او هلیکوپټرو ترمیماتیک ورکشاپ، د هوایی بریدونو د سوق او ادارې ځای، د ترانسپورتي الوتکو تنظیم، طیارو او هلیکوپټرو څخه لیدنه وکړه. د هوایی ځواک عمومي قومندانۍ او د 200 هوایی لیوه قومندانانو د هوایی ځواک د اوسني وضعیت ترڅنګ ځینې اړوندې ستونزې او وړاندیزونه هم له جمهور رئیس غني سره شریک کړل. د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د طیارو د حفظ او مراقبت او د پیلوټانو د مسلکي روزنې په برخه کې د حکومت لومړیتوب ته په اشارې وویل. د هوایی ځواک په تجهیزاتو او پیاوړتیا لا ډېره پانګونه کیږي. د هیواد جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان د دوی د معلوماتو له اورېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایی ځواک هڅو او مبارزې څخه په مننې وویل. د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګي په لړ کې به د هوایی ځواک د پاتې شهیدانو مستحق کورنیو ته هم کورونه او اپارتمانونه ورکړل شي. همدارنګه د هوایی ځواک منصوبینو شپه او ورځ د هیواد د دښمنانو پر ضد د عملیاتو په موخه د کافي تجهیزاتو او بشپړ چمتووالي په اړه جمهور رئیس او افغان ولس ته ډاډ ورکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښ شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.